د تاریخ پاڼو له به ورکړمه سرحی د ادب داسې به نه رکېږم څه ناڅه یادګار به پرېږدم. د شاهکار په دغه ښکلي شعر باندې مینوالو ته یو ډېر ښکلې زیری ورکومه چې په راتلونکي جمعه باندې 3 بجې به زمونږ د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک په مرکزي دفتر کې یو ډېر خوندوره غونډه د ډېرو ښکلو ښکلو میلمنو کېږي. ټولو مینوالو ته به دغه دعوت ورکومه په ډېره مینه باندې چې په دغه ښکلي پروګرام کې موږ سره حصه واخلئ او زموږ دا پروګرام ښکلاګانې نورې هم سیوا کوي. ارشد جان شاهکار به هم تاسو ته دعوت درکړي. ارشد جان شاهکار. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې ساګر جان وی د قدم نه تر منزله زمونږ د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک د الله چا سدې تورنګزو یو تذکره چاپ شوې د ډېر ملګري دا تپوس کی تذکره څه ته وایي نو دی کې زمونږ د تحریک ټول ملګري دي او تقریبا د نیمې صوبې مشران پکې هم شامل دي. دغه تذکرې به انشاءالله په 11 اپریل د جمعې پر ورځ 3 بجې مرکزي دفتر چې څنګه ساګر جان یاد کو د پیر امین باچا حجرا او تاسو ډېر ملګري دا هم تپوس کوي چې یاره څنګه بدر رسو او ډېر ملګري دا هم تپوس کوي چې یاره عوامو ته یا شاعرانو نه بغیر مونږ ته دعوت شته او که نشته. نو زه څومره ملګري چې مونږ اوري که هغه زمونږ د تورنګزو مشران دي که کشران دي که دغه زمونږ د اشنغر دي که چېرته چاته هم زما اواز رسي او مونږ ته را رسېدی شي نو د زړه مونږ به بلکل سترګې په لار یو د زړه تل نه هغوی ته دعوت ورکوو چې په دغه ورځ باندې انشاءالله مونږ سره ګډون وکړئ او مونږ به سترګې په لار یو او انشاءالله چې ستاسو خدمت ته به ولاړ یو. نو 3 بجې د جمعې ورځ 11 اپریل د پیر امین باچا حجرا او مونږ به تاسو ته سترګې په لار یو. ټول ولس ته هم دغه پیغام دی، شاعرانو ملګرو ته هم او باذوقه ملګري څومره چې دي دا پکې ګورې نشته چې دا ملګري وایي چې یاره زه به درشم او که به در نشم. نه، څومره ملګري چې زمونږ اواز اوري هغوی ته زمونږ د طرفه دعوت دی. ابدار بچا به 2-3 خبرې وکړي خو یو خبره پکې اضافي کومه چې د پیرانو محله او تورنګزی د پیرانو محله تورنګزی د پیر امین باچا او پیر وارث باچا حجرا دا یاد ساتئ ځان سره. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو خبرې خدما دې مرګرو ډېر زیاتې خشته وکړې. ما خو له دوی ته ویره زه څه ویم هم نه، بس تاسو وویلو دا ډېر ده، خو دوی وي چې نه خامخه ووایه. نو زه دې ټولو مینوالو ته د زړه د تله دا پیغام ورکومه چې زمونږ کهیر د جمعې په ورځ باندې زمونږ د دې کتاب کومه تیره چې مونږ چاپ کړې ده نو د دې مخکتنه ده. نو ټول مینوالو ته زه دا دعوت ورکومه چې زمونږ د اواز تر د کمې پورې رسي نو چې مونږ سره ټول ملګري په دې کې ملګرتیا وکړي. زمونږ کم باذوقه ملګري دي نو هغه ملګرو ته زه وایم چې راشي او مونږ سره ملګرتیا وکړي. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. زه امین باچا تورنګزی څومره چې زمونږ مینوال دي، زمونږ شاعران ملګري دي، زمونږ عام ملګري دي، مونږ سره چې کم د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک په پیج کې ملګري دي او مونږ کم د هفتوار پروګرام کولاو هغې کې څومره زمونږ ملګري دي نو ټولو ته زمونږ دعوت دی. او تورمزو د اوبو ټینکۍ ده زمونږ بورډ لګېدلی دی او سیده لار زمونږ ځای ته راغلی ده او دا زمونږ دویمه تذکره ده. یو مونږ په 2004 کې اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک چاپ کړې وه موجونو په نوم باندې او دا یو اوس مونږ په 2025 کې چاپ کړه. انشاءالله زما ټولو وروڼو ملګرو ته دعوت دی، راځئ به انشاءالله. مننه.